ښځه څه وخت د جنسي اړیکو خسته کیږي؟ سلام، ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. په دې وروستیو کې ترسره شوې څېړنې ښایي چې ښځینه وروسته له واده څخه ډېر ژر په لنډ وخت کې د جنسي اړیکو څخه خسته کیږي او پخواني علاقه او مینه پکې نه پاتې کیږي. په ځانګړي ډول هغه مېرمنې چې اولاد راوړي تر نورو مېرمنو یې ډېر لنډ وخت کې د کوروالي څخه خسته کیږي او نه غواړي لکه پخوا مستي او شوق کوروالی وکړي، بلکې هسې زړه نازړه هغه خپل خاوند غلطوي. وروسته له دې چې مېرمنې امیدواره شي او اولاد راوړي، خپل ټول پام یې د خپل کوچني ماشوم یا ماشومې خواته شي او د کوروالي غوندې موضوعات ورته خپل لومړیتوب له لاسه ورکوي. په دوهم قدم کې بیا مېرمن د زوی یا لور په پالنه دومره ستړې وي چې پکې د کوروالي لپاره کومه انرژي هم نه وي پاتې شوې. په داسې یو وخت کې ډېر نارینه په داسې حال کې چې پوهیږي چې مېرمنې نه غواړي اوس د کوروالي اړیکه ټینګه کړي، هغوی یو ډول مجبوروي او ورسره اړیکه ټینګوي. په دې وخت کې په طبیعي ډول د ښځینه زړه نه وي او په همدې خاطر یې شرمګاه سمه نه لمدېږي او وچه وي. په وچ حالت کې بیا خاوند ورسره اړیکه نیسي او دا د ښځینه‌وو ته شدید درد رامنځته کوي. په نورمال حالت کې په ښځو کې د کوروالي موده تر نارینه‌وو ډېره وي. ښځینه تر ډېره عمره د کوروالي شوق لري، خو نارینه بیا هغومره دوام نه کوي. پکار ده چې ښځه او خاوند ډېر ژر ماشوم پیدا کولو هڅه ونه کړي، بلکې وروسته د 4 یا 5 کلونو ماشوم پیدا کړي. په دې کلونو کې دوی کولی شي هره شپه د جنسي خوند اوج تجربه کړي. دوهم، که واده کوي هم باید د مور سره د ماشوم په پالنه کې مرسته وشي او یا د خپلو خپلوانو څخه مرسته وغوښتل شي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.